سلام جوړ په خیر د یاران میډیا د دې اونۍ سپورټي خبرونې ته مو زه حنیفه مومند او ما سره مې درون همکار صابر حمیدي هرکلی کوو. هیله ده چې تاسو هم د یاران میډیا د دې اونۍ سپورټي خبرونه را سره تر پایه واورئ. زموږ د یوټیوب چینل خوښول او سبسکرایب هم مه هیروئ. رابه شو د اونۍ لومړي خبر ته. شپږیزه کرکټ لیګ او د لوبډلو تمرینات. د شپږیزې کرکټ لیګ لپاره شاوخوا یوه اونۍ کیږي چې لوبډلې په کابل او د ننګرهار په غازي امان الله خان لوبغالي کې په تمریناتو بوختې دي. د تمریناتو ترڅنګ ګډون کوونکي لوبډلې د لا ښه چمتووالي لپاره د یو بل پر وړاندې په تمریناتي لوبو کې لوبېدلې دي. د شپږیزه کرکټ لیګ دا فصل ته شبیر نوري د سپینغار، رحمان الله ګوربز د کابل، ګلبدین نایب د بوس ساتونکي، اصغر افغان د بند امیر، شاپور زدران د میساینه کتلانو او جاوید احمدي بیا د امو نهنګانو لوبډل مشران دي. خو ویل کېږي چې شبیر نوري د سپینغار لوبډل مشري کریم صادق ته پرېښوده. د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي له امله به دا ځل 30 سلنه نندارچیانو ته د لوبې لیدو موقع برابره شي. د یادونې وړ ده چې شپږیزه لیګ به د یکشنبې په ورځ د بند امیر او میساینک په لوبې سره پیل شي. مجيب په سی پی ال لوبو کې تر ټولو ډېرې ویکټې اخیستې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نامتو او تکړه لوبغاړی مجيب رحمان زدران د ویسټ انډیز هیواد په کورنیو تجارتي سیالیو کې تر ټولو توپ اچوونکو ډېرې ویکټې اخیستې دي. مجيب زدران توانېدلی چې په کارابین لیګ کې 14 ویکټې تر دې ادامه واخلي. تر مجيب راوروسته په دې لیګ کې عمران طاهر او کوګلین 12 او محمد نبی او نمین الحق بیا هر یو 11 ویکټې ترلاسه کړي دي. د ویسټ انډیز کورنۍ تجارتي سیالۍ د 6 افغان لوبغاړو په شتون کې د 13 اګست میاشتې په 13 نیټه پیل شوې او د رواني سپټمبر میاشتې تر 10 نیټې پورې به دوام وکړي. د راپور له مخې افغان لوبغاړي په د کارابین لیګ په وروستیو لوبو کې ونه لوبېږي ځکه د هیواد په شپږیزه کرکټ لیګ کې به ګډون وکړي. شپږیزه کرکټ لیګ د سپټمبر میاشتې په 6 نیټه پیلېږي او د یادې میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. د 19 کلنو د لوبډلې د لوبغاړي په هکله به راشو دې ته چې افغان لوبغاړی فضل حق د پنجاب لوبډلې سره یو ځای شوی. د افغان 19 کلنې ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی فضل حق فاروقي د هندوستان په آی پی ایل سیالیو کې د ګډونوالې لوبډلې کینز 11 پنجاب لوبډلې سره یو ځای شوی. هغه د یادې لوبډلې سره 2 اونیزه تمریناتي کمپ ته غوره شوی چې اوس په متحده عربي اماراتو کې د کینز 11 پنجاب سره یو ځای تمرینونه ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ ویلي دی چې فضل حق د هندوستان غوره لیګ 14 پړاو سیالیو په موخه د چمتووالي 29 ورځنی تمریناتي کمپ ته غوره شوی و چې د نیټ بالر رول به ادا کوي. خپل فضل حق له هندي رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د یادې نامتو لوبډلې سره تمرینونه کول به یې پر وړتیا مثبت اغیز وکړي. په یاده لوبډله کې د ملي لوبډلې بل نامتو لوبغاړی مجيب الرحمن زدران هم شتون لري. مجيب زدران لا تر اوسه د یادې لوبډلې سره نه دی یو ځای شوی ځکه هغه اوس د ویسټ انډیز هیواد په کورنیو تجارتي سیالیو کې بوخت دی. بنویشور کمار وایي راشد خان زموږ لپاره یوه لویه سرمایه ده. د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې او په آی پی ایل سیالیو کې د ګډونوالې لوبډلې سنرایزر حیدرآباد تکړه او نامتو چټک توپ اچوونکي بنویشور کمار په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې راشد خان ارمان د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لپاره یوه لویه سرمایه ده. کمار زیاته کړې ده چې راشد خان ارمان د کرکټ په هر ډول فارماټ کې په زړه پورې دی او په آی پی ایل سیالیو کې هم د حیدرآباد لوبډلې لپاره یوه لویه سرمایه ګرځېدلې ده. بنویشور کمار په داسې مال د راشد خان ارمان ستاینه کوي چې هغه یوه اونۍ مخکې د نړۍ کم عمره لوبغاړی سو چې په شلابریزه سیالۍ کې 300 ویکټې چټکې پوره کوي. د پاکستان اړوند بیا دا خبر دی چې د انګلستان او پاکستان ترمنځ شلوریزه لوبو لړۍ مساوي پای ته ورسېده. د انګلستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ تر ټیسټ سیالیو وروسته د 3 شلوریزه سیالیو لړۍ ترسره شوه چې یو مساوي پای ته ورسېده. د دې 2 هیوادونو ترمنځ لومړی شلوریزه لوبه د باران له امله لغوه شوه خو دویمه کوربه انګلستان او دریمه بیا پاکستان وګټله. په وروستۍ لوبه کې لومړی پاکستان توپوهنه وکړه چې په ټاکلو 16 اورونو کې د 4 ویکټو په سوځېدو سره انګلستان ته د 191 منډو هدف وټاکه.
د پاکستان لپاره محمد حافظ 80 او حیدر علي بیا 54 منډې جوړې کړې. کله چې انګلستان لوبډله د هدف پوره کولو لپاره میدان ته راښکته شوه نو د لوبې په ټاکلو شلو اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې جوړې کړې او په دې سره یې د پاکستان څخه په 15 منډو ماته وخوړه. انګلستان ته معین علي 160 منډې جوړې کړې دي. انګلستان او پاکستان لوبډلې تر دې مخکې د 3 ټیسټ سیالیو لړۍ ترسره کړې چې هغه دوی د باران له امله لغوه شوې خو یوه لوبه بیا انګلستان وګټله. او د نړۍ نامتو فوټبالر نیمار په کورونا وایروس اخته شوی. د ریپورتونو په اساس د فرانسوي لوبډلې پاس د جرمن 3 نامتو لوبغاړي نیمار، ډی ماریا او پارادیس په کورونا وایروس اخته شوي دي. د میرور فوټبال ورزشي اژانس د راپور له مخې نیمار د پاس د جرمن لوبډلې 3م لوبغاړی شو چې د کورونا ټیسټ یې مثبت ختلی او په کورونا وایروس اخته شوی. میرور فوټبال وایي چې د پاس د جرمن لوبډلې مسؤلینو د تیرې دوشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې 2 لوبغاړي ډی ماریا او پاردیس په کورونا وایروس اخته شوي، خو په چهارشنبه په دې وایروس د نیمار د اخته کېدو خبر هم ورکړ. نیمار په 2019 میلادي کال کې بارسلونا لوبډله پرېښودله او د فرانسې هیواد د کورنۍ لوبډلې پاس د جرمن سره د 222 میلیونه یورو په لګښت د 15 کلونو لپاره یو ځای سو. د هغه دا رانیونه یو نړیوال ریکارډ جوړ سو. تر دې مخکې او وروسته هیڅ یو فوټبالر په دومره پیسو نه دی پیرل سوی.